همدغه ورور بل سوال کړی دی هغه دا چې سجده سهو چې موږ لګو دا دوه سجدې په دې کې به څه وایو او د دې دوو سجدو په دې منځ کې به څه وایو او که نه هغه څه به پکې وایو کوم چې موږ د فرضي مونځ په سجدو کې وایو او د دوو سجدو په منځ کې وایو الجواب د رسول صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر د سجده سهو دپاره او د دې دوو سجدو په منځ کې کومې چې دوه سجدې د سهو دي د دې په منځ کې د رسول صلی الله علیه وسلم نه خاص ذکر نه دی نقل او ما تاسو سره اکسات مخکې ووایي که نه چې کوم ځای کې شریعت یو خبره دغه شان پرېښودي نو موږ له پکې نه ده پکار چې ځان نه پکې سختیانې جوړوو نو دې ځای کې به څه وی هغه څه وایه کوم څه چې ته د مانځه په سجدو کې وی سبحان رب العلی ووایه که بله څه دعا غواړې پکې وغواړه دوو سجدو منځ کې رب اغفر لی موږ وایو اوږد ذکر پکې هم دی موږ ذکر کړی دا پکې ووایه نو د دې دپاره خاص ذکر هغه نشته سجده سهو دپاره سجده تلاوت ګوره خبره نه روانه ده چې دواړه ګډوډ کړي هلته مسله د سجده تلاوت وه چې ممنوع وخت کې سجده تلاوت لګولی شي او که نه دلته اوس وایي چې سجده سهو کې به کم ذکر کوو نو عام چې کم ذکر ته فرضي منځونو په سجده کې کې هم هغه ذکر به په سجده سهو کې کې او د دې دوو سجدو په منځ کې به کې بعضو موریانو دا خبره ذکر کړې ده وایي ته به دا وی سبحان من لا ینام ولا یسهو وی دې سجده کې به دا وی چې پاک دی هغه ذات چې په هغه خوب نه راځي په هغه سهو نه راځي امام ابن حجر رحمه الله وی لم اجد له اصلا د دې خبرې ما څه اصل نسل پیدا نه کو نو دا د ځان نه خبره ده چې چا هم کړې ده طریقه دغه ده عامو منځونو کې چې ته کوم ذکر کې په سجدو کې هم هغه ذکر دلته کوه والله اعلم